جلال آباد ښار شپنۍ ښکلا به راسره وګورئ. دا چې خلک په څه روزګارونو بوخت دي، څه کوي، په څه باندې اخته دي او ژوند څنګه روان دی. کالدار خو په ورځ کې شپږ زره دلته پیدا کېږي په کالدار اوسه کې کالدار نه والله اخبار ښه دی قسم په خدای که سره ګپ لګو هغه لیدونکی چې ما ګوري هغه هم کولی شي چې راشي زه ورسره کومک وکړم همکاري وکړم چې صحت یې برابر کړم چې د نشې او سل مشکلاتو نه چې دی بېغمه کړم. نه لږ قیمت یې مو ورکړل او ګیلاس یې ښه و خو بس لږ هم دې کم کړي دونکو ته والله که ته جنت ته ځې کار کوو والله کې وکړي دا څوک چې نه کوي پاک یعنې دوی باید روزګار وکړي. یو څلور پنځه جالۍ او یو من شفتالو مې راوړی او زردالو مې راوړی او مې خلاص کو. نه دی خو د ورځې خو بند دي خدای پاک له دغه پاته شو هم وایي ډز وګوره تکه تکه یې کړه بیا ودښتې به دې څه به ورسره کوي. خپله مهاجر یو راغلي وو هلته هم ګټلې خو څه پیدا یې نه ده راکړې برکت یې نه و. نه دلته هم راوړې غونډه دي یو سره 150 افغانۍ راغلې که 100 افغانۍ دې راغلې دا دومره وخت هم تېر کړ. سړی به هم د خپل وطن کې خپله غریبي وکړي پوه شوې او دې قاچاقي لار او دې نورو نه چې د هر سړی باید لاس والي. دا من حساب خرڅوو من په څو من په 1.5 سل 140 ما کیلو شل افغانۍ غورځي. زه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو چمپیان یم چې د ننګرهار 3 سټور یم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د هیواد افغانستان د یوټیوب چینل لیدونکو بیا هم هرکلی درته وایو جلال آباد ښار ته راغلي یو او د جلال آباد ښار شپنۍ ښکلا به راسره وګورئ. دا چې خلک په څه روزګارونو بوخت دي، څه کوي، په څه باندې اخته دي او ژوند څنګه روان دی. د همدې اړوند له خلکو سره البته زړه خواله لرو. تاسو تر وروستیو راسره پاتې شئ او خپرونه تعقیبوئ. له همدې ځایه به یې پیل کړو. اول خو د استاد سره به وغږېږو. ستړي مه شئ. څنګه یاست استاد؟ الحمدلله ښه یم. اول خو د ټولو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دویم تاسو ته ښه راغلاست. ویم دویم هغه لیدونکي چې ما ګوري او هر پوښتنه چې لري اوس مانو که چې زه درته جواب ورکړم. استاد له وجود او باړۍ داسې ښکارئ فکر کوم ورزشکار یاست. زما نوم استاد مری ټایګر دی و سکندرزاده باندې مشهور یم. زه خپله جلال آباد ښار کې کلب لرم. زما تقریبا 20 کاله کېږي چې د کلبداري استادي کوم. ډېره مننه استاد. ژوند څنګه روان دی اول دا راته وایاست. ژوند خو ډېر ښکلی دی خو فی الحال چې دی په د اسلامي امارت نه چې دی خوشحال یو. هر څه صحیح دي فقط یوازینی دا ده چې د خلکو دپاره باید روزګار جوړ کړي او د برق غم باید وخوري. د برق برق چې دی ډېر زیات خراب دی زموږ اکثره هیوادوال دغه د برق د نه شتون له وجې ډېر ځورېږي. انشاءالله دا ستونزې بال شي. استاد تمرین څنګه دی؟ هلکان راځي که نه؟ زمونږ الحمدلله سهار چې د 6 بجې تمرین شروع کېږي د شپې 10 پورې. اوس چې دی د تمرین نه راغلم لږ کور دپاره لږ سودا مې اخیستلو چې تصادف تا سره مخامخ شم او نور چې دی تمرین ښه ټایټ روان دی. ښه د راز سره تاسو هم کولی شئ چې راشي. هغه لیدونکی چې ما ګوري هغه هم کولی شي چې راشي زه ورسره کومک وکړم همکاري وکړم چې صحت یې برابر کړم چې د نشې او سل مشکلاتو نه چې دی بېغمه کړم چې حکومت هم ورنه بېغمه شي د هغې کورنۍ هم ورنه بېغمه شي. ماشاءالله د دپاره خوشحاله وي. ماشاءالله څومره عالي خبره. له نشو څخه لرېوالی ورزش یې یوازینی لامل دی. ښه استاد دا راته وایاستئ چې په ګرمۍ کې تمرین څنګه دی؟
ولا ګرمي کې چې دی بیل خوند لري او ژمي کې بیل خوند لري. ګرمي کې چې دی هغه انسان دپاره ښه دی چې کوم چې مثال وزنونه زیات دي او ډېر زیات فټ ولري یعنې چربي ولري هغې دپاره چې دی دا طلایي چانس دی چې باید اوړي کې راشي خپل ورزش ته دوام وکړي چې د خپل د صحت نه هېڅ شی مهم نه دی ځکه د انسان دویم ژوند چې دی هغه صحت دی. استاد هدف مې د پوښتنې دا و چې په اوړي کې تمرین سخت دی که په ژمي کې؟ دواړه کې ولا سخت دي چې وی غواړي دواړه کې آسان دی مهم د انسان ارادې پورې دی. نه البته دا اوړي کې ګرمي لږه زیاته وي. ګرمي خو زیات دی خو سهولت هم زیات دی. سهولت زیات دی پاکي لګېدلې او آکاشونه لګېدلې مشکل نشته باید هغې باندې چې دی باید په خپل صحت باندې ډېر زیات باید کار وکړي. او د سهولت ترڅنګ د برق نشتوالی هم وي کله کله شته خو فی الحال چې دی بعضې مارکیټونو والا بیا هم کورې ودان بطریګانې لګولې سوررې لګولې د مجبورۍ د لاسه خو باید حکومت ته زه بیا هم زه دغه تقاضا لرم دغه هغه چې باید په برق باندې ډېر باید فوکس وکړي. استاد لیدونکي خو دې ویني د افغانستان په سطح کومه لوبه دې کړې؟ او زه د افغانستان د 4 ولایتونو چمپیون یم چې د ننګرهار 3 سټور یم یعنې مسټر ننګرهار ورته وایي. همداسې یو ورور مې چې دی د اسیا په کچه مې چې دی لګېږي د سرو زر مډال لري. یو ورور مې چې دی بهر ملک ناروې کې اوسېږي هغه هم د سرو زر مډال لري. یعنې زه خانداني ورزشکار یم. ډېر ښه ماشاءالله. دا نو ملي اتل یې؟ ملي اتل یم بالکل. ډېر ښه دی استاده. موږ هم خوشبخته یو چې نن دې خپرونه کې لرو. ژوندی اوسئ تاسو هم چې موږ تاسو دا خپرونه موږ سره وکړه دغه لیدونکو هم خوشحاله شم چې باید هر کس چې باید کوم ارمان یې خدای دې ورته پوره کړي. ډېره مننه. استاد دغه لیدونکو ته به څه ووایستی؟ لیدونکو ته دا وایم چې باید خپل غریبي وکړي غریبي سره تفریح په وخت کې باید ورزش وکړي ورزش سره باید خپل هغه د مور پلار عزت وکړي او خپل تعلیم مخکې یوسي. ډېره مننه استاد. تاسو هم ډېر مننه. کور ودان. ډېره مننه. له استاد نه ډېره مننه چې خبرې را سره وکړې او دلته یو بل ملګری هم ولاړ دی. ستړی مه شې. سلام علیکم وروره ښی. ډېره مننه. لږ دې خوا راشه یاره. څنګه حالات دي؟ شکر درته ښی. ژوند څه رقم دی؟ خیر اوسې ښه تېرېږي بس ته ښی. شکر دی الحمدلله. روزګار څنګه دی؟ ښه دی بس شکر دی الحمدلله لګیا یو. له ژونده خوشحاله که روزګاره؟ والا بس دواړه نه خوشحاله یو څنګه چل کنه ژونده دا پکې راځي. ښه یو دې داسې هم پکې او یو دې داسې دا خو ژوند دی یارانو یو دې داسې هم پکې بېشکه نوره. ډېره مننه. څه پلورې؟ بس دا ګیلاس الوبالو. ګیلاس الوبالو؟ هغه الوبالو دی او دا ګیلاس دی؟ دا ګیلاس دی هغه الوبالو دی ته غلط شوې. زه غلط شوم. یو رقم دی دومره توپیر نه لري خالي لږ غټ واړه دي سره. دا خواږه دی هغه ترشه دی دغه توپیر دی بس. بس همدومره؟ نور هیڅ هیڅ شی نه بس. زه دا خو ډېر توپیر نه دی کم دی. دا خو هیڅ شی هم نه چې هغې کې بوره واچوې دواړه یو شی شول. اوهو دا دی. او که په دې کې مالګه واچوې؟ د هغې سره یو شی کېږي. ډېره مننه. روزګار مو څنګه روان دی؟ شپې ورځې زندګي؟ ننګرهار خو ماشاءالله ډېر ګرم دی. والا ماشاءالله سخته ګرمي ده بګې. چک لګوي؟ ډېر بس دوشنبې ورځ وي 8 درجې 8 درجې ګرمي ده. 8 زه 8 چندانې ګرمي نه ده. هېڅ نه ده نه په دې ګرمي نه پوهېږي هغه به څه ګرمي. بلکل همداسې ده. روزګار دې ښه روان دی؟ شکر ده الحمدلله. بس د ورځې څومره سودا کوې؟ بس د مال پورې ده نه چې څومره مال واچوې 6,000 7,000 8,000 10,000 پورې. څومره پکې ګټې؟ بس د 1000 1200 800 600 هر رقم. مسافر یې که د همدې ولایت یې؟ مسافر یم زه خپله د لغمان یم. د لغمان؟ او لغمان شریف. لغمان شریف. اوهو په سودا کې خو به خوا دې خوا ډېر نه کېږي ده. نه والله نن هم یو دانه راته ویلې وې د کوم ځای مال د لغمان یم زه هم لغمانه یم. مال زه ما غوندې لغمانی به نه یي. ولې ستا غوندې؟ بس چل مې ورسره وکړو. اوهو دا دی په ځان خپله ثبوت وایي صحیح ده. چل یې ورسره وکئ مثلا څه رقم چل؟ بس چل مې وکړو نو. خراب دی ورکړل قیمته دی ورکړل څه رقم دی وکړل؟ نه لږ قیمت یې مې ورکړل دا ګیلاس یې ښه و خو بس لږ هم ته کم کړي. څومره دی ورنه وګټلې؟ داسې وایي 80 روپۍ 100 روپۍ کاټن. 80 100 څو کاټنه یوړه؟ یو کاټن. زکار دې کړی نو؟ او شکر. غریبي دې ایستې؟ څه وایي لیدونکو ته یو شعر یو څه خو وایي دا لیدونکي دې ویني؟ لیدونکي خپل زړی د چار څه شی کوي دی. نه خو ته یو څه ورته ووایه. زه به ورته څه ووایم؟ ته هېڅ نه وایه؟ نه خپل کار یې ده. لیدونکو را نه شئ ورته ښه خپل لغماني ته یې چل ورکړی. موږ تاسې خو معلومه خبره ده ټول افغانستان یو دی خو بیا هم چې هم ولایت دې چل ورکوي نو موږ هم نه پاتې کېږو. بس موږ ښار کې وخت تېر کړی ټول عمر ښار کې واړه راغړ شوي
او بس بیا به څه کوې چې ښار کې راغټ شوی نو بیا به چل ول کېږه نو چل هنر څه وایي دا ډېره مننه کور آباد ښه دلته یو بل ملګری هم غږېږي هغه ته به ورسو چې دی څه غورو کې دی او د ده روزګار څه رقم دی ښه ده ته به ورسو البته ستړی مه شي استاده خیر اوسې مننه دغه سودا دې فکر کوم کمه پاتې ده هو والا بس خرڅه ولګو ډېر ځان معرفي کوي نوم مې اسمت الله دی د پلار نوم نعمت الله دی خوږیاړو د شیرزاد ولسوالۍ اسمت الله هو تخلص شیرزاد صاحب نن دې څو وګټلې شیرزاد صاحب ولا داسې یو 1800 ګټو ماشاءالله 1800 افغانۍ دا خو چې د میاشتې حساب کې 10,000 افغانۍ ګټئ اروپا کې چې شی کوم نو همدا ښه مملکت ده څونه بهترینه خبره وروي اروپا کې څه کوم دلته کار روزګار جوړ دی دره تو استي چې هر ورځ همدا ګلاس شفتالو راوړي که نور سامان هم راوړي مختلف راوړو یا ګلاس الوبالو یا مثلا هندوانه خټکی دا هر شی چې دیوارې پیدا سي بیا ما هغه راوړو څه ډېر خرڅېږي دلته چې شی سیزن اوس مثلا ګلاس الوبالو او داسې مثلا هندوانه خټکی دا سیزن ده چې سیزن یې هماغه خرڅېږي خټکی هندوانه الوبالو ګلاس استاده ته خو سودا نه کوې ورنه نه بازار خراب دی بازار خراب دی و بازار کې هیڅ شی نشته دا ټول بازار کې صرف د آلو بالو دی او دی وایه ته 100,000 افغانۍ ګټم دا څنګه بازار خراب دی یاره څه که تی نه منې 200 روپۍ مې نه وي ګټلې نه ګټلې دي 1500 300 خو مونږ خرچه دلته دی بازار کې لرو چې خروش کو مثلا هو غټه خبره دا ده چې له روزګاره خوشحاله یې که نه له روزګاره خوشحاله یو خپل وطن کې یو ننګرهار کې د خپل پلار ولایت مې دی چا زور هم نشته همدلته دې خاپوړي کړي همدلته مې خاپوړي کړي صحیح ده خو نور نشته بازار کې میوه نشته نه امرود شته نه مونه شته دغه د خپل وطن محصولات ښه دي سونا ده ګوره څومره ښه خبره او پاکستان نه راغلی دا ما سره هم دلته کار څنګه یې استاده ته شکر دی قلاري ده ډېره مننه تاسو هم ځان معرفي کړئ لیدونکو ته څنګه ځان معرفي نوم واخله زما نوم حذیفه دی حذیفه څنګه یې حذیفه شکر الحمدلله امو ته ضرورت شته که نه په همدې ګزاره کېږي امونو د خدای کور او سارا وران کې دا ډېره پروت دي زموږ د خپل وطن په نورو په نه سکو لیوني دي ډېره مننه خوشحاله اوسې ته څه کار کوې دلته زم ګیلاس او الوبالو خرڅوم دغه کراچۍ دی د کابله ده زما یې اوس داسې بوتله بس سودا ما ختمه کړې تا ختمه کړې تا څو وګټلې بس والله حساب هم نه دی کړی خو ښه دی بس کالدارو ته یې واړوه څو دي کالدار خو په ورځ کې 2,000 دلته پیدا کړي په کالدار اوسه کې کالدار نه والله اخبار ښه دی قسم په خدای که سره ګپ لګو د ورځې وګوره 2,000 کالدارې ګټي دا چې میاشتې ته حساب کې ډېر ښه ډیلي ښه یعنې روزګار شته شکر الحمدلله څوک یې کوي ښه ډېر دی خو څوک چې نه کوي خو هسې هم نه کوي نو همداسې ده ښه ساعت دې ډېر دی لکه چې شکر الحمدلله سودا په صداقت خرڅه که په فریب و دوکه نه ښه په صداقت زما سودا صفای والله بس ځینې وینې پکې شته ډوک بوک کوي زموږ سودا صفای تی نه کوې نه زه صفا سودا خرڅوم داسې برابره چنه خو وایه لکه څنګه داسې لږ به ورته وایه چې نه والله هغه هر سړي ته به وروره ډېر ښه شی دی خو چې ښه شی راوړو ته یو ښه شی دی او چې کمزوری بیا مو له یو ښه شی دی څومره ګلاس راوړي وه یو 14 جالې مې لګولې وې 14 جالو کې حتمن په دې کې 2-3 کیلو خو به په اصطلاح باندې وچ راځي ګوره لامده چې راوړي لامده راځي چې وچ راوړي وچ راځي ښه سودا دې کړه ټول شکر الحمدلله بس ختم شو کیلو دې په څو ورکول 110 افغانۍ بالکل بل کال په څو بل کال په 200 مو بس دغه ریټونه ونو دا خو سیزن هغه سیزن پورې ده کنه خیر دی خرچېږي نو مکنه سکالي خبرې کوي تیرې چپې سکال دی راغلی دی په دې خاطر تیرې چپېرې کراتونکو چپې شماره ته تیرو چپو مننه خوشحاله اوسې لیدونکو ته څه وایه لیدونکو ته والله که ته ته جنت ته ځې کار کوو والله کې وکړي دا څوک چې نه کوي پاک یعنې دوی باید روزګار وکړي مولانا یم که روزګار کې ودی که نه دی که خدای تباه و برباد کړي دی چې دا خبرې وکړه نو نن به یې ښه صحیح چنې وهلي په کار کې استاده تاسو ته بېرته راګرځو سودا دې نن څومره وکړه ولا یو 3-4 زره سودا به م کړي 4 زره
افغانۍ کالداري افغانۍ کالدارو ته یې چې واړی څومره زه بیخي پاکستان ته نه یم تللی اوه ماشاءالله او ولاش نه په دې 3-4 زره کې څو افغانۍ به درته پاتې شوي یو خو څه بیا حساب وکړو مثلا جب کې پیسې ګډې وډې پرتې دي که دې کمرې ته دا پیسې م ښکاره کړم خو بده ده بس یو 200-800 دغسې پیدا کېږي چې خواري وکړي څو جالۍ دې راوړي وې یو 4-5 جالۍ او یو من شفتالو مې راوړی او زردالو مې راوړی او مې خلاص کو ته نه یې دلته هو ډېر ښه ورور مې هم راسره خو هغه هر چا تنا خبر ده بس تراکه ده پیغام څه لري پیغام دا لرم چې ټول افغانان د خپل مملکت کې خواري وکړي او خپل مملکت کې خواري او چې کېږي چې یو ګټه د خپل وطن ته خو رسېږي که نور چې ونیسي او څه به د بل چا ورور امر لاندې کار کو خپل وطن کې که پردي امر لاندې کار مو کې خو خپل وطنوال خو به دي مننه کور د آباد دغه یو پیغام ورته د مونږ لرو چې بس په خپل وطن کې کار وکړي او خپل وطن ته ورور نور مسافر هم راسي خدای دې لره بس کور د آباد هم دغه پیغام ده د مونږ مننه کور آباد لیدونکو دا د ننګرهار یا د جلال آباد ډېر ژبور خلک دي او ډېر ښه داسې فصاحت او بلاغت یې ډېر ښه جوړ دی او ډېر ښه په انداز غږېږي تاسو د دوی خبرې واورېدلې تر اوسه یې پاتې سئ او زه به دغسې به له خلکو سره هم زړه خواله لرو داسې صاحب به یې ور وغږوئ وایي صاحب ستړی مه څې ولې بې تعلیمه یم څنګه خوند مې نشته ښه یې جوړه صد دقیقه خوند دې نشته نوم دې ستړی یم مولا ګل مې نوم دا موټر مې دا ولاړ نن ټوله ورځ ګرځېدلې ولا که د ګیسو پیسې مو ښکلې نو څه وایه او که نه موټر ډېر د رش ده اوس کله د دوی واري کله ستاسو واري نه دی خو د ورځې خو بند دي خدای پاک الله دغه پاتا شو هم وایي ډز ډوډۍ وګوره تکه تکه یې کړه بیا وتښتي به دې څه به ورسره کوي سره چا سره چې راوي سره نه خو پاسو ده پاسو بیا چې راوي نیسي وایي څه نشته ده نو څه به کوي ډنډه ده او دا تور ده سپین دی نه ډېر پاتا شو دوی نه پاسه رکشو والا نه رکشې والا هدف دا و چې کله دغه کوم کراچوان سره چې زه وغږېدم کله د دوی واري دوی پیسې ګټي کله وایي تاسو ګټئ دا خو روزګار دی خو صحیح ده دی لکه بالکل هغه یو خو دی واردات او صادرات هم نه لري که نه چېرته بېسوره شی ده نو چې ودې وایي بس جنجال ده نو او ډېر یې ویلي وم اوس هم ګډه وډه ده رکشه دوی ګاډي چې دي که نه ماسو خامې ولسوالۍ لپاره صحیح دي دا ګاډي چې دي دا خو د بازار ګاډي مارګو ته ځو بټي کوټ تورخم دخوا لغمان نورستان خوا ښه مننه استاده مننه خیر ډېره مننه کور آباد راځئ لیدونکو چې نورو هیوادوالو ته مو ورشو او دوی سره خبرې وکړو دا به راګیر کو دا استاد داسې مخکې ولاړ دی ستړی مه سې څنګه یې طبیعت الحمدلله چې خولو غر کړی ولا څه وکړو بس څه کوې کار روزګار ولا چې موږ میوه خرڅورو میوه خرڅوې څه خرڅوې ته زم ګیلاس الوبالو کا ګیلاس والو سودا دې نن وکړه شکر دی الحمدلله څومره سودا دې وکړه یاره یو 10 کینچې مې خرڅې کړې 10 کینچې په کینچه کې څو افغانۍ پاتې کېږي ولا سلم پاتې کېږي او نیم سلم پاتې کېږي کله پاتې هم نشي نو چې 10 دانې دې پیسې لا خرڅې کړي چې هغه په هره پیټۍ ورته وایستې هره پیټۍ کې چې وصول 100 افغانۍ هم پاتې سي فکر وکړه تقریبا 1200 افغانۍ شوې خو خیر داسې کله یي کله زیات یي کله کم یي هر وخت خدا نه یي کله مال د مزدورۍ کې ډېر هم پاتې کېږي کله چې نه یي کم یې پاتې کېږي دا له کوم ځایه راوړئ دا د کابله یې راوړئ دلته جلال آباد کې نه کېږي نه جلال آباد کې دا نه کېږي دا د کابله راوړو ډېر ښه دی ساعت یې تېر دی پکې شکر دی الحمدلله له روزګاره خوشحاله شکر دی خو داسې سپینه کپړه ورته اغوستې او تور واسکټ دی اچولی چې څه کې بس خپل وطن هم دی وروره بېغمه پکې ګرځو ترکیه پورې تللی و یونانه پورې تللی و خو بس دغه ځای کې خوشحاله شکر دی دلته د قسمت و شکر دی دلته خوشحاله و خپل کار هم نه که خوښه یې کوئ که نه یې وروره څادر پې کش کړو ویسئ زه کورله ځه ښه ده چې مقصد ساعت یې تېري نور یې څه غم کوې خپل وطن هم دی وروره ښه پکې خوشحاله یې وکړو ولاکې مې دومره هم خفه یم ښه خوشحاله یم شکر دی 400-500 مړه چا بیخي هم نه 400-500 خدای ورکوي
ماشاءالله ډیر کار دی مقصد 500 افغانۍ ډېرې پیسې ډېرې موږ خپله مهاجر یو راغلي وو هلته هم ګټلې خو څه پیدا یې نه ده راکړې برکت یې نه و نه دلته هم راوړې غونډې دي یو سره 150 افغانۍ راغلې که 100 افغانۍ دې راغلې دا دومره وخت هم تېر کړ مقصد دغه د افغانۍ برکت ډېر وي نظر کالدارو شکر هو نه 500 څو کالدار راځي 500 دا ما پته نشته پاکستان 2.5 زره به راځي نو زیاتې راځي 2.5 زره نه 10 زره همداسې راځي موږ یې په میلیون هم نه ورکوو موږ یې په میلیون هم نه ورکوو ډېره مننه کور ودان څه وایې هېوادوالو ته هېوادوال ته دا وایم چې بس خپل وطن دی مسافرۍ له مزې دغه ځای دی وروره خوشحاله زندګي ده چې سم خوښه یې هغه کوئ روزګار پیدا روزګار هر څه پیدا کېږي چې کوي او چې نه یې کوي هغه ای په بل ملک هم نه کوي هلته هم بیا وروره لغړانو غونته کې ګرځي چې کوي په هر ځای کې کار شته دی ډېره مننه کور ودان څه یو ژوره خبره لنډغري یا بېروزګاري هیڅ ځای کې شتون نه لري خو که خپله یې وکړي یا بیا ځان ته خبره ده وطن کې د کار زمینه مساعده ده مګر که خپله یې ځان ته کار پیدا کوي یو عادي کراچۍ هم چې راوکاږئ په اصطلاح کار مو کېږي مګر کوی یې غواړئ او کوی یې نه غواړئ نو هم طبعا معلومه خبره ده چې نه یې کوئ خارج کې هم بیا نشئ کولی د دغه هېوادوال په وینا ښه دلته فکر کوم دغه مشتري به لږ وغږوو څنګه یې شکر دی وروره طبیعت دی الحمدلله شکر خټکي دې اخیستي خټکي ما اخیستي دي چېرته دې واخیستل ولا دا خو مو واخیستل چوکه ته راشی کیم کور ته ځې روان یم کور ته ځم نوم دی محمد شعیب د کومې ولسوالۍ یې د بهسود ولسوالۍ یم بهسود ماشاءالله اوس یې کور ته اوس ځم کور ته دلته خو کوم کار نه کوې چرګانو کار کوم چرګانو څنګه دي چرګان شکر دی بس ښه دی گزاره کوي خرڅېږي ولې نه خرڅېږي څومره دې وګټلې بس یو 300 روپۍ مې پکې ګټلي دي 300 افغانۍ ماشاءالله بیخي ډېرې دي بس شکر الله روزګار نه خوښ یې که نه شکر د خوشحاله وروره که نه شکر ګرمي سره څنګه یې والله ګرمي شته وروره بس ننګرهار کې ډېره ګرمي ده ګرمي ده والا چې د ننګرهار خو بیا د چا خبره چې په افغانستان کې ننګرهار ګرمي ډېره ده وړه غوښه خرڅه نه چرګان ژوندی خرڅوو دانګي بس همدا وړه غوښه او ډېره مننه ګرمي ده تا هم ځان ته خټکي راخیستې دي زه به کور ته وخت دې نه نیسو مننه خوشحاله اوسه خیر څه وایې لیدونکو ته که نه بس لیدونکو له بس دا پیغام هم ده چې هر سړی به هم د خپل وطن کې خپله غریبي وکړي پوه شوې او دې قاچاقي لاره او دې نورو نه چې د هر سړی باید لاس والي ډېره مننه خوشحاله اوسه ښه هېوادوالو راځئ له خیره چې د نورو هېوادوالو څنګ ته ورسو او له دوی سره خبرې اترې ولرو تاسو خپرونه در سره تعقیبوئ چېرته مه ځئ موږ هم همداسې استا ځو البته د خټکو والا به را پیدا کړو چې دا ملګری چېرته دی سړی مه شو استاده سلام علیکم وروره ښه جوړې په خیر علیکم سلام ډېره مننه څنګه یې الحمدلله طبیعت شکر الحمدلله وخت تېري الحمدلله الله نه راضي نوم ساجد مبارک ساجد الله څنګه یې ګرمۍ سره ساجد الله والله ننګرهار خو چې ګرمي نه خوند نه کوي ننګرهار په ګرمۍ ښکلی په ګرمۍ ښکلی ده واقعیت ده د همدې ځای که د بل ځای د بل ولایت نه د همدې ننګرهار یم خوږیاڼو ولسوالۍ خوږیاڼو ولسوالۍ خټکي دې ماشاءالله خلاص کړي لږ پاتې دي بس الله مالک دی وي الله وایي تا حرکت کوه زه به برکت بېشکه دا مو کوم ځای نه راوړي دا د اصلا د کندوز دی خو کابل نه راوړو موږ اصلا د کندوز اصلا د کندوز دی خواږه دي که نه والله دا خټکی خو نوم لري کیلو یې په څو خرڅوئ په من حساب خرڅوئ دا من حساب خرڅوو من په څو من په 1.5 سل 140 خما کیلو 60 افغانۍ غورځي 60 افغانۍ یوه کیلو او 60 افغانۍ ماشاءالله بیا ښه ده که بس خپل وطن میوه ده نو خپله میوه ده همداسې ګره دوی چې نن دې څومره سودا وکړه بس داسې وخه یار یو 15000 روپۍ سودا به شکر دې کړي ما ته لږ خټکی راکړه خټکی وخورم بل به درته مات کړم نه ډېره مننه څومره 15000 افغانۍ سودا به کړي شکر زه کار دې کړی دی بس الله نه راضي وي زه ښه دی لیدونکي دې ویني څه به ورته ووایم بس لیدونکو ته به موږ څه ووایو موږ خو بار بار همدا یو غږ کوو چې خپل وطن ګل وطن او خپل وطن کې چې کوم کارونه شته دي که نه نو که چېرته اروپا ته هم لاړ شي د کور نه مسافر او یعنې مطلب پیغام دې دا دی چې خپل وطن ګل وطن همدلته د روزګار ځان ته برابر کړي بس خامخا همدلته ښه روزګارونه شته دي یو چې څوک کار نه کوي هغسې هم نشته بیا او چې کار غواړي چې وکړي نو دا 1000 1200 1300 افغانۍ شکر ښه بچت پاتې کېږي ډېره مننه جنتي شي وروره
ښه له تاسو هم ډېره مننه. هر ملګري یا هر هغه د روزګار کس ته چې درېږو همدا خبره کوي چې په وطن کې کار شته، روزګار شته، خو که تاسو همت وکئ. له تاسو هم ډېره مننه چې د ننګرهار هغه شپنۍ ښکلا مو راسره ننداره کړه. کور مو آباد، خدای مو آباد او ژوندي لره. او د دې ترڅنګ زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ. سید رحیم کاکړ وم او په کیمره کې راسره تسل ملګرتیا وکړه. له تسل هم ډېره مننه چې په کیمره کې راسره ملګرتیا وکړه او دا خپرونه تر تاسو در ورسېده. ښې چارې. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.